په بي بي سي کې یوه ډرامه وه که نه د ناظر ډرامه اورېدلې به مو وي که نه ټولو اورېدلې طالبانو هسې به وی نه مې دې اورېدلې مثلا عابده ترور یوه ښځه پکې ده او دا د دې په خاطر پکې دا جرګه چې وي کله د قوم د مشرانو عابده ترور هم ورته راسي که نه دا یې مقصد ده چې د افغانستان مسلمانه ټولنې مسیر داسې بدل کړي چې شوراو کې چاته هم حق ورکړي ښځو ته حق ورکړي مسیر بدلول مقصد ده که نه دا دنیا کې چې دومره د فلمونو مقابله شروع ده څوک یو فلم خپروي څوک بل فلم خپروي دا ټول انسانان د فلمونو په واسطه باندې څوک کړي د انسانانو مسیرونه یې بدل کړل که یې بدل نه کړل د موږ او د تاسې په مرکزي ځایونو د حقداري په ژوندونو کې مثلا کابل و دغه ولایتونه چې هلته ژوند د حقداري ده د ډېرو ځوانانو فکرونه په فلمونو باندې بدل شول که نه په قیصو باندې بدل شول که نه د الحاد فکریې ته لاړل که لا نړل چا یې مسیر بدل کړ هغه فلمي قیصو بدل یې که که وربدل یې نه کړ د انسانیت و د اسلامیت نه یې وویستل که نه نو ته څه بلا وهلی چې د خپل ځوانانو مسیر اسلام طرف ته رامایل کړې د ولې د هغو نه سمه استفاده نه کوې چې هغه مقابله کړي خو ته یې موته که نه دوی وي د مقابلې ناروا کړي الله دې رحم وکړي بیا به طالبانو داسې وخت راغلی چې اسلامي ټولنې مسلمانان به دغسې بادشاهیان ګرځېدلي لکه اوس چې په عربي نړۍ کې دي یا د اسلامي امت ټول بادشاهان دي طالبانو په همدغه فلمونو باندې مسیر دغه حالت ته رسېدلی چې اوس په پاچاهي ناست دي داسې پرون د غزې ظلم ولید که یعنې طالبانو نننۍ دنیا کې که د اسلام تنها حجاج ابن یوسف ژوندی وی او طالبانو له دیبل کراچي نه غږ ورسوی وی چې وا حجاج تاسو طالبانو د کراچي فتحه څه ده دا پاکستان کې کراچي دې پخوانی نوم دیبل ده دا چې فتحه سوې د طالبانو ورونو حجاج ابن یوسف ته یوې ښځې غږ کړی له دې چې وا حجاج کښتۍ کې هندیانو خلک نیولي طالبانو محمد ابن قاسم ثقفي د ده وراره د فتحې لپاره انسانان رالیږلي دي الله عز وجل کراچي فتحه کړې حجاج ابن یوسف کې دومره غیرت موجود و خو هغه مسیر یې داسې نسخو داسې نصاب یې مسیر بدل کړی چې غیرت پکې نن فلمونو د کفر ټول عربي نړۍ دی ټول اسلامي نړۍ د باچاهانو مسیرونه بدل کړي دي داسې حالت بېغیرتي پکې را پیدا کړي چې په چا کې څوک هم نه پیدا کېږي هېڅ احساس په چا کې نه پیدا کېږي یعنې ما ته خو طالبانو دومره غوسه راغلې وه لکه نه چې د ډېر ناهیلۍ د وجې نه مې زه نو څه درته وایم طالبانو چې ګناه سړی وکړي دومره انسانانو په زړه باندې درد راواوړي والله اعلم طالبانو بس خیر ده که اوس یې نه منو خیر ده که اوس مشران څوک دي یو وخت کې بیا تاسې څوک یې د دې ټولنې مشران که اوس څوک دي ما سره دا په نصاب کې نه مني یو وخت کې به الله داسې وخت راولي چې بیا به تاسې څوک یې تاسې چې اوس تربیت ځئ تاسې چې د ټولنې مشران وګرځېږئ په خوست کې په قندهار کې په لوګر کې په هلمند کې په ارزګان کې په بادغیس کې په بدخشان کې په نیمروز کې په فراه کې په فاریاب کې په جوزجان کې چې تاسې اوس خو نور مشران دي چې تاسې الله یو وخت کې د ټولنې مشران وګرځئ او فکریه